جوړ په خیر خدای دې وکړي روغ او جوړ به وي. بیا هم د فروشاین لوستونو ته پښتو په جرمني په خیر راغلی. د لوستونو په درشل کې دا د په دې برخه کې د چټکتیا د فورمول پوښتنې چې دي یا کوم فورمول چې د هغه د فاوست فورمول په نوم باندې یادېږي د هغه پوښتنې دي. 15 پوښتنې دي، ځینې 4 نمرې، ځینې 2 نمرې، ځینې 3 نمرې دي. راځو لومړی 15 پوښتنو ته. Sie verdoppeln ihre Geschwindigkeit. تاسو خپل چټکتیا یا سرعت 2 چنده کوئ. Wie verändert sich der Bremsweg? کله چې ستاسو چټکتیا یا سرعت 2 چنده سو، برمزویګ هماغه د بریک لاره چې تاسو کله یو څه شی وینئ یا عکس العمل ښیي په خم پیډل ته ځي، پیډل ته اخره پورې بالاخره موټر ودرېږي، دغې ته برمزویګ وایي. یعنی د شروع نه تر پایه پورې دا څنګه تغییر کوي. کله چې تاسو سرعت 2 چنده که د برمزویګ یا د بریک لاره څومره اوږدېږي؟ 4 چنده کیږي. که چیرې 3 متره وي او موږ روان په لسو کې یو، نو بیا که موږ وغواړو چې سرعت مو 20 سي، زموږ د برمزویګ کیږي 12 متره. Antwort: Er wird 4 mal so lang. کله چې تاسو سرعت 2 چنده سي، برمزویګ مو 4 چنده کیږي. دویمه پوښتنه د 2 نمرو پوښتنه ده. Nach welcher Faustformel kann man aus der Geschwindigkeit den Weg in Metern ermitteln, den ein Fahrzeug in einer Sekunde zurücklegt? د کوم فورمول په اساس باندې تاسو کولی شئ د یو موټر د سرعت وهل شوې فاصله په 1 ثانیه کې را پیدا کړئ. یعنی که په 10 کیلومتره په ساعت کې سرعت وي، نو په 1 ثانیه کې څومره موټر ګرځېدلی ده. دا د کوم په فورمول په اساس باندې تاسو پیدا کوی شئ؟ د دغې فورمول په اساس باندې تاسو پیدا کوی شئ. چټکتیا په کیلومتر ساعت کې د تقسیم د 10 بیا ضرب د 3. د دغه فورمول په اساس باندې تاسو کولی شئ د یو موټر سرعت په 1 ثانیه کې را پیدا کړئ. د 2 نمرو پوښتنه ده. Nach welcher Faustformel kann man aus der Geschwindigkeit den Bremsweg in Metern bei einem normalen Bremsweg berechnen? د کوم فورمول په اساس باندې تاسو کولی شئ له چټکتیا د موټر نه د هغه د بریک فاصله یا واټن را پیدا کړئ کله چې موټر نورمال برمز نیسي؟ معنا ده چې که موټر په 10 کې روان وي او نورماله بریک ونیسي، نو موټر څو متره نور هم واټن وهي تر څو پورې چې موټر ودرېږي. د Geschwindigkeit in Kilometer pro Stunde geteilt 10 بیا هم مال یا ضرب د دغه فورمول په اساس باندې تاسو کولی شئ نورماله لاره د موټر چې هغه پس له بریک نه وهي را پیدا یې کړئ د دغه فورمول په اساس باندې. څلورمه پوښتنه د 2 نمرو ده. Sie fahren mit 30 km/h pro Stunde په km/h. تاسو 10 کیلومتره په ساعت کې موټر ځغلوئ. km کیلومتر پرو شتونده ویلی سو. km/h دلته km/h معنا دا ورکوي چې کیلومتر په ساعت کې تاسو موټر 10 کیلومتر په ساعت کې روان ده. Dabei beträgt der Bremsweg bei einer normalen Bremsung 9 Meter nach der Faustformel. هغه د چټکتیا فورمول چې کوم دی د هغې په اساس باندې که چیرې موټر په 10 کیلومتر چې سرعت ولري نورماله برمز ونیسي، موټر لا هم 9 متره ځي پس له هغې نه ودرېږي. که چیرې wie lang ist der Bremsweg unter gleichen Bedienungen bei 60 km/h. که چیرې وای همدغه سرعت منګه 2 چنده کو 10 نه 80 کیلومتره ته لاړ سو، نو زمونږ دغه برمزویګ به څومره لوړ سي؟ مونږ وویل که چیرته زمونږ سرعت 2 چنده کیږي، د بریک لاره یا فاصله یا واټن چې کله مونږ بریک نیسو هغه 4 چنده جګیږي. نو د 9 4 چنده څه ده 4 برابره 14 ده. یعنی که چیرته زمونږ سرعت 2 برابره سي، د بریک لاره یا د بریک واټن مو 4 برابره کیږي. 15مه پوښتنه.
Sie fahren auf einer schmalen Straße. تاسو د یوې ډېرې باریکه یا نرۍ لاره باندې روان یاستئ، موټر چلوئ. Etwa 20 Meter vor ihm läuft plötzlich ein Kind auf die Fahrbahn. تاسو نه 20 متره وړاندې ستاسو په مخ کې یو ماشوم تیریږي، یو ور را پیدا کیږي او په سړک باندې راځي. Wann ist eine Zusammenprall trotz Gefahrbremsung unvermeidbar. کله وای سره له دې چې تاسو د خطر بریک ووهئ او په ټول قوت سره پښه بریک ته وروړئ، بیا هم ټکر یا همدغه حادثې نه جلوګیري نسئ کولی. Bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h کله چې ستاسو سرعت یا چټکتیا 50 کیلومتره په ساعت کې وي او 20 متره تاسو نه مخکې کوم څه شی وي، یا ماشوم راسي مخې ته یا موټر راسي مخې ته، تاسو نسئ کوئ موټر مو ودروئ. حتما کیدای سي خدای مکه یو حادثه مخته راسي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. تربیه خیچاره. اللهم